اللهم محمد في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله وبارك وسلم عليه أفضل صلواتك عدد معلوماتك دائمة بدوامك. د سیرة النبي صلى الله عليه وسلم څلورمه حصہ. په تیره دریمه برخه کې موږ بیان تر دې ځایه پیل کړی و چې نصرانیت و حبشیت نصرانیت و یمن ته څنګه داخل شو. نو دا خبره موږ مخکې کړې وه چې د عبدالله ابن سامر او د څو ملګري چې نصارا وو او د نصارا راهبان او علما ول د نجران څخه یمن ته هجرت وکړي او هلته په یمن کې د نصرانیت عبادت په پټه کوي، ځکه د یمن خلک ټول یهود ول. په دا وخت کې د یمن باچا ذونواس نومېدی او دی په خپله یهودي و. ډېر ساحران یې درلودل چې د هغو څخه یې د باچهي په کارو کې کار اخیستی. باچا چې د ذونواس نومېدی د یو مشر ساحر صدا وغوښتل او مشوره یې ورسره وکول چې یو ځوان هلک د سحر د زده کولو لپاره باید چې در پیدا کړم چې یو لوی ساحر ځین جوړ شي او په وروسته کې د هغه څخه د باچهي په کارو کې کار واخلي، ځکه چې په سپین ږیرو مرګ پسې وي. نو دا غټ ساحر سپین ږیری سوی و. اوس باچا غواړي چې یو پوه شاګرد وروزي او تربیه یې کړي، د هغه څخه بیا د سحر کار واخلي. سبحان الله، خلکو د ساحرانو تربیه کوله. دا یې نه غوښتل چې دغه د سحر او د ساحرانو ډله ورکه سي، خو موږ علما ورثة الانبیا وژنو. خیر باچا یو ډېر پوه او هوښیار هلک پیدا کړي او د هغه دپاره یې هغه لوی ساحر د ساحرانو مشر چې و د استاز په صفت اختیار کړي چې دغه هلک به د هغه استاز څخه سحر زده کوي. څرنګه چې دغه ساحر د غره په یو لوړه حصه کې اوسېدی، نو دغه هلک به هره ورځ و هغه لوی ساحر ته چې په غره کې اوسېدی د سحر د زده کولو لپاره ورتلی. خو په دغه غره کې او د هلک په لاره کې د نصاراو د راهبانو څخه یو راهب چې د نجران څخه راغلی اوسېدی. هلک چې به تېرېدی پر دغه راهب باندې به رالی، د راهب عبادت به یې لیدی او د هغه قرائت او تسبیحات او تمتمه به یې اورېدل او خوند به یې ورکوی. نو به ورته کښېنستی او غوږ به یې ورته نیولی و تر څو د دې راهبه څخه د نصرانیت دین زده کړي او تعلیم یې شروع کړي. ساحر ته به هم د سحر د زده کولو دپاره ورکلی، خو د سحر او الهي دین ډېر فرق و. د سحر څه یې بد راکلی او هیڅ یې نه غوښتل چې سحر زده کړي. نو سحر او ساحر یې دواړه پرېښول و ساحر ته نه ورکلی، یوازې راهب ته ورکلی او د مسیحیت او د نصرانیت دین یې زده کړی. ساحر و باچا ذونواس ته خبر ورکړ چې هلک اوس نه راځي. باچا د هلک څخه پوښتنه وکړه چې ولې ساحر ته نه ورځي؟ هلک حال ځین پټ کړي. باچا نور معلومات پسې وکړئ، معلومه سوه چې هلک راهب ته ورځي. نو باچا اوله پله د راهبه څخه را شروع کړي. هغه راهب یې مجبوره کړي چې خپل دین نصرانیت پرېږدي، یهودیت ته واوړي. مګر راهب انکار وکړي چې زه هېڅکله خپل دین نه پرېږدم. باچا دا راهب مړ کړي، ویې وژني. بیا د هلک په موضوع باندې شروع وکوله، غوښتل یې چې دغه هلک ساحر سي، مګر هلک هېڅ سحر نه غواړي. باچا هر څه کوښښ وکړي چې دغه هلک د سحر د زده کولو ته تشویق کړي، خو هلک نه منله. ډېر وهل یې ورکول، تکلیفونه او عذابونه یې پر تېر کړل. بیا هم هلک د سحر د زده کولو څخه انکار کړ. باچا امر وکړي چې دغه هلک ووژني. د باچا عمله او پوجان غواړي چې د باچا په امر هلک په دریاب کې غرق کړي. هلک چې د عسکرو سره په یو کښتۍ کې کښېنستی، نو باچا ورته البویه ځای د دریاب په مابینځ کې غرق کړي. نو کښتۍ چې ښه د دریاب مابینځ ته ورتېره سوه، یو توفاني باد رالی او کښتۍ یې واړول. عسکر ټول پکې غرق سول او هلک دغه ژوندی پاته سو، پر یو تخته باندې ځان تر وچې مځکې پرې راورسوه. باچا امر وکړي چې هلک بوځئ، د غره څخه یې راواچوئ او بیا یې مړ کړئ. ټولو خلک ورته ګوري او اوله واقعه یې ولیدله چې په کښتۍ کې هغه پوجانو نه وه کولی سوی
چې هلک مړ کړي. اوس ورته ګوري چې دا فوجیان به یې د غره په واسطه باندې مړ کړي که نه. نو د هلک د وژلو انتظار کوي. هلک چې غره ته وخیژوي او عسکر غواړي چې هلک لاندې راوغورځوي، په دغه وخت کې یو ډېره شدیده زلزله وسوه. ټول عسکر او پولیس لاندې راولوېدل او مړه سول، مګر هلک د غره پر سر پاتې سو. د یمن باچا چې د هلک د وژلو دپاره هره لار جوړه کړي، خو د لوی باچا الله جل جلاله د هلک د وژلو اراده نه وه. نو زونواس په هیڅ طریقه سره هلک نه سوی وژلی. په آخر کې هلک ورته وویل چې ته ما بې له یوې طریقې په بله طریقه سره نسې وژلی. باچا ورته وویل هغه طریقه چې شته. هلک وویل د یمن ټول خلک راټول کړه او ما په یو ونه پرې وتړه او بیا مې زما په غشي او لندي باندې مړ کړه. خو غشي او لندي چې در واخې دا به پر ووایه و بسم الله د هلک د رب په اراده، او بیا به مې په غشي باندې وولي، نو زه به مړ سم. باچا ډېر خوشحاله سو، اوس غواړي چې هلک په دې طریقه مړ کړي. باچا د یمن خلک ټول سره راټول کړل. هلک یې په یو ونه پرې وتړی او د ده غشي او لندي یې راواخیسته. پر هغه باندې وویل بسم الله د هلک د رب په اراده. غشی پر هلک باندې وموښتی او هلک شهید سو. دلته په خلکو کې غوغا او نارې شروع سوې. ټولو عسکرو په ټول قوت او جبروت باندې د هلک د رب بې ارادې هلک نه سوی وژلی. خو چې د هلک د رب نوم او د هغه اراده یې واخیستله پر دې غشي باندې، هلک مړ سو. نو بېشکه چې هلک پر حق لار او پر صحیح دین دی. په دغه ورځ او د دې واقعې په لیدلو سره د یمن د خلکو څخه 100,000 نفر نصرانیت ته واوښتل. پخوا یهود ول، اوس دا د نصرانیت ته واوښتل. تاسې ته دغه صالح هلک قصه در معلومه سوه چې د دین د دعوت دپاره یې خپل ځان قرباني کړ. د خلکو د دعوت او بلنې په سبب یې مرګ او شهادت قبول کړ، او نتیجه یې هم هغه سوه چې 100,000 نفر یې په یوه وار نصرانیت ته داخل کړل. نو باچا زونواس ته ډېر قهر ورلی چې څنګه او ولې دغه خلک د ده بې اجازې نصرانیت ته داخلیږي او د ده د امر مخالفت کوي. باچا غوښتل چې یو هلک د نصرانیت څخه منع کړي، او اوس 100,000 نفر په یوه وار نصارا سول. باچا امر وکړ چې په مځکه کې یو لوی خندق او کنده وکني، د بوټو او لرګو څخه یې ډکه کړي او اور ور واچوي. دا کارونه وسول، ډېر خندقونه او کندې وکنل شوي. باچا هغو خلکو ته چې نصرانیت ته اوښتي وو ورته وویل چې یا به دغه نصرانیت دین پرېږدئ یا مو دغه اور ته ور اچوئ. خلکو د دین د پرېښولو څخه انکار وکړي. باچا هم یو اور ته ور اچوي. دا قصه مشهوره قصه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې راغلې ده، په بخاري شریف کې او د احادیثو په نورو کتابو کې موجوده ده، خو دلته په اختصار سره بیان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دغو نفرو کې چې اور ته ور اچول کېدل، یو ښځه وه چې یو کوچنی د تیزو یې په غېږ کې و. ښځه وبېرېده چې څنګه خپل ځان او دغه کوچنی زوی په اور کې واچوه. نو یې پښه ونیوله، په تردد کې سوه او په شک کې سوه چې آیا ځان او دغه کوچنی زوی اور ته ور واچوم او که یا. خو په دې وخت کې هغه د غېږې کوچنی زوی هغه یې خبرې وکولې، ول مورې مه بیریږه، ځان دغه اور ته ور واچوه، ته جنت ته رهیې. دا د الله جل جلاله د قدرت معجزه وه چې د تې کوچنی هلک دی هغه خبرې کوي، او مور یې هم چې ماشوم یې په غېږ کې دی، ځان او کوچنی دواړه یې اور ته ور وغورځول. سبحان الله. خلکو د حق دین د اختیارولو دپاره او په آخرت کې د دوزخ د اوره د نجات او خلاصون دپاره په دنیا کې ځانونه او اولادونه اور ته ور غورځول. موږ ته څه پیښه ده چې د نفساني خواهشاتو د پوره کولو دپاره او د څو ورځو فاني ژوند او راحت دپاره یا د موقتي کرسۍ دپاره حق دین او حق ویل پرېږدو او د دوزخ اور په خپله خوښه اختیارو. دغه لوی مشهد او عظیمه قصه الله جل جلاله په قرآن کریم کې هم ذکر کړې ده. په سورة بروج کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود
قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. دغه 100,000 نفر چې نصرانیت ته داخل سوي وو ټول دغه اور ته ور واچول سول. فقط یو نفر چې نوم یې دوس ذو ثعلبه و په تیښته او په ځغاسته ځان خلاص کړ. بیا هم د ذونواس لښکر په پسې و چې وینیسي، خو ذو ثعلبه یو ریګنې مځکې ته ورننوتی او لښکر نه سوی کولی چې پسې ورسي. نو ذو ثعلبه د دوی څخه خلاص شو. اوس ذو ثعلبه ناست دی او د ځانه سره فکر وایي چې څه وکړي او څنګه د خپل وژل سوي او سوځل سوي قوم د وژلو بدله واخلي. فکر وایي چې څوک کولی سي چې په دغه موضوع کې زما سره مرسته او کومک وکړي. په دې وخت کې د روم باچا قیصر ور په یاد شو چې هغه د روم باچا هم نصراني دی او تر کسرا وروسته لوی باچا او د قدرت خاوند دی. نو د روم پر طرف قیصر ته وررهي شو. څو ځان یې قیصر باچا ته ور ورسوی او د هغه دربار ته ورغی. قیصر ته یې وویل چې زموږ مرسته او کومک وکړه. د یمن باچا ذونواس دغسې ظلم را سره وکړ. 100,000 نصارا یې په یوه ورځ په اور وسوځل او ویې وژل. قیصر چې ډېر متعصب نصراني و په دې کار باندې ډېر خواشینی او په غضب باندې شو او ډېر قهر ورلی. مګر یمن ډېر لیرې دی. نو یې ذو ثعلبه ته وویل څنګه چې یمن زموږ څخه ډېر لیرې دی نو زه به یو بل حل در پیدا کړم. هغه دا چې زه به د حبشې پر باچا نجاشي باندې یو لیک درکم، یو خط به درکم او نفر به هم در سره ولېږم چې هغه د حبشې باچا نجاشي دې مرسته وکړي، ځکه چې یو خو حبشه و یمن ته نږدې ده او بل نجاشي هم نصراني دی. نو ذو ثعلبه هم ورسره خوښه شو. نو قیصر ذو ثعلبه په ملګرتیا د خط او د نفر و نجاشي سره ورولېږئ چې د ذو ثعلبه مرسته او کومک وکړي. خط و نجاشي ته ورورسېد. نجاشي هم ډېر په قهر شو چې ذونواس د ده د دین خلک وژلي. نجاشي ډېر لوی لښکر چې شمېر یې 80,000 نفره و دا لښکر یې تیار کړ چې په دې وخت کې په جزیرة العرب کې په دغه رقم په 80,000 عدد انداز لښکر هیچا لیدلی نه و، چا خو درلودی بیخي نه. د دې لښکر عمومي مشر او امیر اریات نومېدی. خو په لښکر کې یو بل نفر هم شته چې د یو فرقې مشر دی، د یو ټولۍ مشر دی چې د هغه نوم ابرهه دی. زموږ په قصه کې دغه ابرهه مهم سړی دی، په یاد یې لرئ. لښکر تیار سو او د کښتیو په واسطه پر بحر احمر راتیر سو څو یمن ته ورسېدی. هلته د اهل یمن او د حبشې د لښکر په مابینځ کې ډېر لوی جنګ شروع سو. د یمن د لښکر مشر ذونواس دی او د حبشې د لښکر مشر اریات دی. د دغه جنگ په آخر کې د یمن باچا ماته وخوړل، مګر تسلیم نسو او وتښتېدی. خو حبشیان بیا هم په پسې دي نه پرېږدي. ذونواس د یو کښتۍ په واسطه دریاب ته داخل سو، خو حبشیان یې هلته هم نه پرېږدي. څو ذونواس په خپل ځان په خپله ووژي او ویې ویل نه غواړم چې دښمنان مې مړ کړي، د دښمنانو په لاس ووژل سم. نو اوس حبشیان پر یمن باندې مسلط سول او د یمن حاکمیت او مشري د اریات سوه چې نجاشي ته تابع دی او د هغه نجاشي نائب هم دی د اریات. خو اریات ډیر ظالم سړی و. یوازې دا نه چې پر اهل یمن یې ظلم کوي، بلکې پر هغه حبشیانو یې هم ظلم کوي چې د ده په لښکر کې وو، تر څو خلک د ده د ظلمه څخه ډېر تنګ او ناراضه سو. ابرهه چې د اریات په لښکر کې د یو فرقې مشر و، په دې ظلم او ستم باندې نه و راضي. نو یې دننه په لښکر کې د اریات مخالف نفر پیدا کړ او په اتفاق سره یې د اریات پر ضد باندې د جنګ اعلان وکړ. اوس د حبشې لښکر پر 2 حصو تقسیم سو. د اریات او د ابرهه لښکر د جنگ دپاره یې ځانونه تیار کړه او 2 لښکره مخ په مخه د جنگ دپاره تیار ودرېدل. په دغه وخت کې ابرهه و اریات ته نفر ورولېږئ او ورته ویې ویل چې راسه اول زه او ته به خبرې سره وکړو، یو وارې به دواړه بېله اسلحې سره کښېنو او بحث به سره وکړو.
شاید بې له جنګه یو بله د حل لار پیدا کړو. اریات هم دا خبره او دا بلنه ورسره قبوله کړه، نو دوی دواړه د خبرو دپاره بې له اسلحې سره کښېنستل. ابرهه ورته وویل چې زموږ لښکر ټول حبشیان دي، که دغه خپل لښکر سره وجنګوو حبش به مړه سي او د یمن حکم بیرته یمن خلکو ته پاتې شي او دا جنګ د حبشې په ضرر تمامیږي. اریات ورته وویل مقصد دې څه دی؟ ابرهه ورته وویل فقط زه او ته به جنګ سره وکړو چې ما او ته دواړه مشران یو. هر یو چې غالبه سو حکم او باچهي به د هغه وي او هغه به د یمن حاکم او باچه وي. اریات ورته وویل خوښه مې ده. نو د لښکرو پر ځای دوی دوه یو په یوه جنګ سره شروع کړي. اوله حمله او یا د تورې وار اریات پر وکړي، خو هغه خطا سو، فقط د ابرهه پزه یې ورپرې کړه. په دې خاطر چې د ابرهه پزه دلته اریات ورپرې کړه، د ابرهه ته ابرهه اشرم ویل کیږي، ځکه په عربي کې اشرم هغه چاته وایي چې پزه یې پرې سوي. خو دویمه حمله یا د تورې وار ابرهه پر وکړي، اریات یې په توره ووهي او مړ یې کړي. نو د یمن حاکمیت ابرهه ته ورپاته سو او ابرهه د یمن باچا سو. دا خبر د حبشې باچا نجاشي ته ورورسېدی. نجاشي ډیر په قهر او په غضب سو او الحبشان څنګه په خپل مابین کې جنګ سره کوي او ابرهه څنګه د جرأت وکړي چې اریات یې مړ کړي، دا خو زما نائب و. نجاشي قسم یاد کړي چې د خپل لښکره سره به یمن ته ځم او د یمن خاوره به تر پښو لاندې کوم او د ابرهه سر به ورخریم. په هغه وخت کې د سر خریل د ذلت علامه و، نو ځکه یې د مریانو سرونه به همیشه ورخریل. دا خبر ابرهه ته ورورسېدی چې نجاشي په قهر سوی دی او زما د ذلت دپاره یې قسم هم یاد کړی. څرنګه چې د ابرهه د نجاشي سره هیڅ په وسه نه وپره، نو یې خپل سر په خپله وخري او د یمنه څخه څه خاوره یې په یو کڅوړه کې راواخیستل. دغه خاوره او یو د سر بیاشتان یې و یو نفر ته د یو خط سره په لاس ورکړل. ول دا خط او دا بریشتان او دغه خاوره به نجاشي ته ورسوي. په لیکو په دې خط کې لیکلي و نجاشي ته چې زه ستا تابع او ستا خادم یم. ما چې اریات ووژئ هغه په دې سبب باندې چې هغه ډیر ظالم و، ظلم یې کوئ، خلک یې ستا څخه متنفر کول او بېزاره کول یې. ستا د قسم د ادا کولو دپاره ما خپل سر په خپله وخرئ. دغه زما بریشتان دي او دغه هم د یمن خاوره ده، د دې دپاره مې در ولېږل چې تر پښو یې لاندې کړي چې ستا قسم ادا شي. نجاشي هم راضي سو او خوشحاله سو. ول څنګه چې دی زما تابع دی او زما د امر څخه مخالفت نه کوي، نو جنګ ولې ورسره کوم؟ د نجاشي سره خبره پای ته ورسېده. مګر ابرهه چې د نجاشي نائب بلل کیږي، د هغه په زړه کې بیا هم د نجاشي بیره ورسره و. د دې دپاره چې خپله وفا او تابعداري نور هم نجاشي ته وروښیي، نو یې امر وکړي چې په یمن کې یو ډیره لو او ښایسته کنیسه جوړه کړي. کنیسه د نصاراو د عبادت ځای دی، لکه د مسلمانانو د عبادت ځای چې مسجد دی. څنګه چې نجاشي نصراني او عابد سړی و، ابرهه ویل په دې کار به نور هم نجاشي خوشحاله او راضي شي. کله چې کنیسه جوړه سوه، نو پر دې کنیسه باندې د قلیس نوم کښېښول او نجاشي ته حال ور ولېږئ چې په یمن کې مې یو ډیره لو کنیسه ستا د عزت او خوشحالولو دپاره جوړه کړې ده او ټول عرب به په دې سره امر او مکلف کړم چې دغې کنیسې ته د عبادت کولو دپاره راسي. بیا یې شاوخوا د عربو قبیلو ته نفر ور ولېږل چې عرب هم د کنیسې په جوړولو خبر او مکلف کړي چې د حج او د عبادت دپاره باید چې قلیس ته راسي. په دې جمله کې د ده نفر د عربو یو قبیلې ته ورلل چې هغه قبیله اهل نسیع نومېدل. اهل نسیع څوک دي او د دې نامه څه مقصد دی؟ د نسیع د لفظ ترجمه تاخیر او ځنډول دي، لکه عربو به ویل نسع الشیء، یو شی وځنډوئ. په سورة توبه 30 نمبر آیات کې الله جل جلاله فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما النسیء زیادة فی الکفر، یعنی بېشکه دغه ځنډول نور هم په کفر کې زیاتوالی دی. نو دغه اهل نسیء څوک او څه وظیفه یې درلوده؟ د دغو خلکو پیژندل څه نور معلومات ته ضرورت لري؟ هغه داسې
کله چې الله جل جلاله ټول عرب د ابراهیم علیه السلام پر دین کړل او په ټولو عربو کې بې له ابراهیم علیه السلام د دینه بل دین نه و موجود، ټول عرب موحدین وو، خو بیا کرار د دین علما کمیدل او د دین صحیح او اصلي احکام ورسره ختمیدل او پټېدل، په دین کې نور شان د دین په نامه داخلېدل. خو بیا هم پر دې سربیره چې دین ډیر سره خراب تو، د ابراهیم علیه السلام د دین څه آثار پاته وو لکه حج او عمره او څه نور داسې شیان چې د هغې جملې څخه یو هم د حرامو میاشتو عزت و. الله جل جلاله د سورة توبې په 14 نمبر آیات کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. یعنی بېشکه چې د الله جل جلاله په نیز په هغه ورځ چې مځکه او اسمانونه یې پیدا کړي دي د میاشتو شمیر د الله په کتاب کې 12 میاشتې دي چې د هغو 12 میاشتو څخه 4 میاشتې حرامې دي. الله جل جلاله د خلکو د حساب دپاره 12 میاشتې پیدا کړي دي چې د هغو میاشتو څخه الله جل جلاله د ابراهیم علیه السلام په دین کې په 4 میاشتو کې جنگ او تجاوز منع کړی دی. دغه 4 میاشتو ته اشهر حرم ویل کیږي، یعنی حرامې میاشتې، او هغه 4 حرامې میاشتې دا دي: اول رجب، دویم ذوالقعده، دریم ذوالحجه او څلورم محرم. اوس نو په دغه 4 میاشتو کې جنگ او تجاوز حرام او ناروا دي، مګر د خپل ځانه څخه دفاع جایز او روا او په عربو کې په دغو حرامو میاشتو کې هر جنگ چې پیښ سوی وي هغه جنگ ته به دوی حرب الفجار وایي، یعنی د فاجرانو جنگ، ځکه دا کار د الله جل جلاله پر حرماتو تجاوز او دا کار د فاجرانو کار. د فجار جنگونه 15 دانې دي چې په عربو کې په د حرامو میاشتو کې پیښ سوي. عربو په خپل ټول تاریخ کې په دغو حرامو میاشتو کې دا 15 واره جنگونه کړي دي او د فجار په 5م جنگ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هم ګډون او اشتراک کړی دی. دغه جنگ هغه وخت پیښ سو چې د حوازن قبیلې په دې حرامو میاشتو کې په مکه مکرمه حمله وکوله او قریشو د خپل ځان د دفاع دپاره د هغو سره جنگ کوي او دفاع خو بیا جایز او روا و په دې میاشتو کې. څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په دغه جنگ کې چې د مبارک تر بیاست او تر رسالت مخکې و او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک عمر هم کم و، نو په دې جنگ کې و خپلو اکاګانو ته غشي ورکول. په حدیث شریف کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای: ما د فجار په ورځ د حوازن په حمله کې خپلو اکاګانو ته غشي ورکول. نو عربو ابراهیم علیه السلام د دین سره موافق په دغه 4 میاشتو کې جنگ او تجاوز نه کول. خو له بله طرفه د عربو ژوند او کاروبار پر جنګو ولاړو. که جنګ نه وای خواړه دوی نه سوای پیدا کولی. یوې قبیلې به پر بلې قبیلې حمله کوله، د هغو خوراکي مواد، سامانونه او حیوانات به یې په غنیمت اخیستل او بندیان به یې ځینې نیول چې هغه بندیان به یې د مریانو پر قسم خرڅول. دغه جنګونه د دوی ژوندو تجارت او کاروبار یو. د ځنګله قانونو هر زورور به کمزوری خوړی. بې له جنګه د دوی ژوند په لوږه او مسکنت تېره دی. څرنګه چې په دیني لحاظ سره په دغه 4 میاشتو کې پر دوی جنګ منع و او دوی بې له جنګه ژوند نه سوی کولی، نو بیا هم رجب یوازې 1 میاشت وه، دوی د جنګ څخه صبر کولی سوی، مګر هغه نورې 3 میاشتې چې ذوالقعده، ذوالحجه، محرم دی هغه سره پسې وې. دغه 3 میاشتې جنگ نه کول دوی ته ډیر سخت تمامېدی. نو یې د دغه مشکل د حل دپاره یو لار وسنجوله. هغه د حل لار داسې وه: عربو یو قبیله وټاکله او هغې قبیلې ته یې د میاشتو د اړولو واک او اختیار ورکړ. یعنی دا قبیله کولی سي چې 1 میاشت په بله میاشت سره واړوي. مثلا دوی کولی سي چې د محرم میاشت چې جنگ پکښې حرام دی سفره وبولي، نو جنگ جایز او روا سو، او بیا د سفر میاشت د محرم میاشت وبولي، یعنی حلاله میاشت و حرامي ته واړي او حرامه میاشت و حلال ته واړي. نو دغه د میاشتو اړول چې حلاله حرامه ته او حرامه حلاله ته اړول دا یوازې د اهل نصیع وظیفه وه او اهل نصیع کولی سوای چې دا میاشتې یو بل ته واړي. اوس چې مو اهل نصیع وپېژندل بیرته به هغه خپلې قصې ته راسو.
کله چې د ابرهه په امر باندې دغه د اهل نسی قبیلې ته هغه د ابرهه لشکر ورلی او د ابرهه نفر ورلل چې تاسې به د حج او د عبادت دپاره قلیس ته راځئ، یعنې هغه کنیسې ته چې ابرهه په یمن کې جوړه کړې ده. دغه قبیلې سره وویل چې ابرهه قلیس جوړ کړی دی او اوس غواړي چې دغه قلیس ته د کعبې شریفې په عوض د خلکو د حج او عبادت دپاره ځای جوړ شي او خلک د کعبې شریفې په عوض دلته پر قلیس باندې راګرځي او طواف وکړي. دا کار خو هیڅ امکان نه لري. نو د دغه اهل نصیحت څخه یو نفر یمن ته ولاړی او قلیس ته ورننوتی. په هر قسم چې یو فارغه وخت یې پیدا کړي او په قلیس کې انساني ضرورت ادا کړي، یعنی ګندګي او مرداري یې پکښې وکړه. په دغه مرداري باندې د قلیس ټول دیوالونه ولړه، ټوله کنیسه یې ورمرداره کړه او سړی وتښتېد. دا خبر شاوخوا نشر سو او په خپله ابرهه هم رالی او دغه ښایسته منظره یې ولیدل. ډېر قهر ورلی، ول دا کار چا کړی دی؟ خلکو ورته وویل دا کار د اهل نسی قبیلې د هغه څه یو نفر راغلی و، هغه دا کار وکړي. هغه خلک د کعبې شریفې ډېر عزت کوي. ابرهه چې کعبه شریفه نه پېژندله، ول کعبه شریفه څه شي؟ خلکو ورته وویل چې کعبه شریفه د ډبرو یو خونه ده چې ټول عرب او نور خلک د حج دپاره ورته راځي. د یمن خلکو د کعبې شریفې په باره کې ابرهه ته نور معلومات هم ورکړي. ابرهه ته دا معلومه سوه چې تر څو کعبه شریفه موجوده وي د ده قلیس ته څوک د حج او عبادت دپاره نه ورځي. نو یې د کعبې شریفې د نړولو نیت او اراده وکړه چې باید کعبه شریفه ونړو. اوس نو د پیل کال یا د اصحاب پیلو کیسه. اوس نو ابرهه د کعبې شریفې د نړولو دپاره د یو لوی لشکر د جوړولو امر وکړي. وایي غواړم چې کعبه شریفه ونړوم. لشکر تیار او آماده سو. ابرهه د لشکره سره د یمن څخه مکې مکرمې پر طرف رهي سو او خپل زوی د ځان دپاره نائب او د یمن حاکم پرېښود. ابرهه په خپل لشکر کې پر نورو پیلانو سربیره یو ډېر لوی پیل هم را رهي کړی و چې پر دغه پیل یې د محمود نوم ایښی و. دا یې اراده وه چې په دغه غټ پیل باندې به کعبه شریفه نړوي. په لار کې د عربو قبیلې د ابرهه مخ ته راووتلې، غواړي چې دی د دې کار څخه منع کړي، ځکه عرب خو د ده تر حکم نه و لاندې. د عربو د مشرانو څخه یو مشر چې نوم یې ذونفر و لشکر یې جوړ کړي او د جنګ دپاره د ابرهه مخ ته راووتی. خو د ذونفر لشکر دومره نه و چې د ابرهه سره وجنګېږي. نو خود ذونفر قبیلې ماته وخوړله او په خپله ذونفر بندي ونیول سو. نو ابرهه دی هم د خپله لشکره سره رارهي کوي. دا د عربو د قبیلې مشر ذونفر یې د لشکره سره رارهي کوي. بیا په لار کې د خثعم قبیله هغې ته دا خبر ورسېدی چې ابرهه غواړي چې کعبه شریفه ونړي. دوی هم لشکر جوړ کړي چې مشر یې نوفیل ابن حبیب و. خو تر لږ جنګ وروسته دې قبیلې هم ماته وخوړل او نوفیل هم بندي ونیول سو. خیر ابرهه طائف ته ورورسېد. اهل طائف چې د ثقیف قبیله وه د ابرهه څخه وبېرېدل چې خلک به مو ووژل سي او طائف به په خرابه باندې بدل سي. نو یې ابرهه ته نفر ورولېږئ چې موږ په دې موضوع کې هیڅ دخل نه لرو. که ته کعبه شریفه نړوې نو ویې نړو او د دې دپاره چې دا درته ثابته سي چې موږ بېطرفه یو، ستا په کار نه لرو، یو نفر به هم در سره ملګری کړو چې تا ته لار در وښیي او کعبې شریفې ته دې ورسوي. د طائف د خلکو څخه یو نفر چې نوم یې زورغال و، هغه په خپله خوښه د ابرهه سره ملګری سو. د ابرهه لشکر ته یې د کعبې شریفې لار وښوه. نور عرب کله په دې راضي وو او هیڅ داسې نه وه چې د کعبې شریفې د نړولو سره دې کومک وکړي یا دې لار ور وښیي. خو دا یو لوی خیانت و چې دا زورغال وکړي. زورغال د ابرهه سره ملګری سو او د مکې مکرمې لار وښیي. کله چې دوی مکې مکرمې ته نږدې سو دا زورغال په لار کې مړ سو. هلته یې د مکې مکرمې او طایف په منځ کې دی ښخ او د ده قبر د عربو دپاره د ډبرو ویشتلو ځای وګرځېدی. یعنې هر وخت چې به عرب دلته تېرېدل د ده قبر به یې په ډبر ویشتی او ویل به یې دا د خپل قوم خائن دی. حتی که عربو تر اوسه پورې د یو خائن دپاره مثال بیانوي نو وایي پلانی زورغال دی، یعنې خپل قوم ته یې خیانت وکړي
او دشمن ته یې لار وروښوله. ابرهه د مکې مکرمې اطرافو ته ورسېدی او هلته د مکې مکرمې ساروانان د قریشو اوښان څاري. د ابرهه لښکر دغه اوښان واخیستل او ویې نیول او خپل لښکر ته یې راوستل. په دغو اوښانو کې 200